بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب یوسف زایم ساس په چوپړ کې اوس راځو په ټیبل کې ځینې اپشن پاتې هغه باندې کار کوو او په چارت باندې کار کوو. لومړی راځو د ټیبل په داخل کې دلته کلیک کوو. دلته راځو ورته سیټینګ بټن ته راځو ورته چې دا په ټیبل شکل یا لای اوټ په کوم شکل تاسو جوړ کی ګوره. دلته مثال دلته فلټر راغلی، دلته را او دیزی کې مثال کلام شو او دلته ویلو ټوټل شو. که چیرته مونږ دا تغییر او تبدیل کو دلته تاسو کولی شئ تنها فیلډونه وګورئ. که چیرته نومریک فیلډ ته کلیک کوئ هغه به د ویلو سیکشن ته راځي. که دا سلیکټ کو ګوره دلته د ویلو سیکشن ته راغی او که ټیکسټ فیلډ کلیک کوئ هغه به د را سیکشن ته راځي لکه په دې شکل. نو دا بل لای اوټ دی. اوس راځو د دې نه ورته چې ایریا سیکشن انلی لکه په دې شکل سره مثال کوم ځای کې ته مکمل خپل په ټیبل هغه فیلډونه یا ویریبل اچولی وي، مثال کالم فلټر او فلټرز مثال د پیج په حساب باندې فلټر کوي. را چې دی مثال را کې راولي په دې ځای کې په دې شکل سره. بیرته راځو په دې شکل سره تاسو کتای شئ د دې نه تاسو تغییر تبدیل کوئ. اوس راځو سټانډرډ شکل ته بیرته راځو په دې شکل سره. موږ دغه ځینې دغه موږ د په ټیبلز فیلډز د دې نه آف کولی شو لکه داسې هایډ فیلډز او بیرته آن کولی شو ورته چې شو فیلډز او دا کار موږ د انالیس نه کولی شو. مثال ورته چې فیلډ لیس لرې شو بیرته راوله راغی. که چیرته موږ دلته راشو او دا ډسټریکټ هم راواخلو نو دلته به راشي ډسټریکټ. دلته که تاسو ګورئ د منفي علامه ده کله چې دا کلپس کې نو د جمع علامه شي، یعنې په دې شکل موږ کولی شو چې دغه علامه د دې څخه لرې کړو د څه شي په واسطه د دې بټنز په واسطه دا لرې کړو. مثال ګوره دلته دا لرې شوه ته دا کلپس او اکسپینډ کولی نه شي. دلته دا هیډر دی فیلډ هیډر د دې نه لرې کولی شو. فیلډ هیډر ګوره بیرته راوستی شو، دلته ګوره بیرته راغی دې نه بیرته راوستی بټن په همدې شکل راوستی شو لرې کولی شو. دا په کوم ځای کې و؟ په ټیبلز ټولز انالیس کې په دې کې. اوس راځو دا ډسټریکټ لرې کوو د رانه. دلته وایو چې مثال اول راځو په دې باندې رایټ کلیک کوو ورته وایو چې سورت لارجست ټو سمالست. دا هم لومړی سورت کړو. اوس دلته نیسو ورته وایو چې د 15 ته یا په همدې باندې کلیک کوو رایټ کلیک کوو ورته چې فلټر ټاپ 10 یا داسې په دې شکل سره. او یا راځو دلته مثال دا 15 مو سلیکټ کړه او دا سلیکټ کوو 15 یا 4 مو سلیکټ کړي 15 به سلیکټ کړو په دې شکل سره. رایټ کلیک کوئ په دې باندې سلیکشن لومړی سلیکټ کړو 4 15 په دې به رایټ کلیک کړو ورته چې فلټر ورته چې کیپ اونلی سلیکټډ آیټم. مثال کوم چې سلیکټ شوي هغه مونږ ته وښایه یا دغه کم په دې په ټیبل کې فلټر کا او که ورته چې هایډ دا تېنه هایډ کا او نور راوښایه. په دې دواړو شکل کې ګوره دا اوس مونږه 15 دغه راته راښوده ولایته او ورته یم چې کلیر فلټرز که اوس راشم همدا ورته سلیکټ کړم ورته یم فلټر هایډ. مثال دغه 15 هایډ شو نور شته دی نو ټول پراوینسونه شته دی. نو که بیرته بیا راشو ورته چې سلیکټ آل یا کلیر فلټر پراوینس لرې شو. اوس دا 15 نیسو نو 15 به مونږ ته وښیي او که ورته ټاپ څومره 15 آیټمه راته واخلم اوکې نو دا 15 آیټمه واسه. دلته که تاسو متوجه شئ دلته ګوره فیلډ مثال په کم فیلډ مثال موږ ویلو کې په کم دغه باندې دا فلټر کوو. دا اوس د دې نه موږ یو چارت جوړو چې څنګه کولی شو چې یو چارت جوړ کړو. مثال په دې باندې پوه شئ چې څنګه فلټر کړو څنګه کلیر فلټر کړو او څنګه چارت جوړ کړو. یو بل شي ته متوجه اوسئ که چیرته موږ دلته راشو او دې ځای کې مونږه کالکولیټډ فیلډ اضافه کړی وي ورته لیکم چې مثال
person of male دا مو دلته راوستی دا کلیر کو پاکو د دې نه او راشو ورته چې میل تقسیم په ټوټل باندې اوکې دا سلیکټ کو دلته او راشو مثال دلته یا لاشو فارمت سلته پرسنټیج ونیسو دا مثال د دې ټول د دې ټوټل یعنی کابل کې 52% میل دی 48% فیمیل دی په هرات کې 50% په دغه شکل سره یعنی په افغانستان کې میل زیات دي نو دې احصایې په اساس باندې یو شي ته متوجه اوسئ کله چې مثال دلته راځئ دا فیل ګوره دلته ورزیات شو کری شو ورته یو چې انالایز ورته یو چې کلیر فلتر خو فلتر کلیر کوي ورته یو چې کلیر آل مثال ټول کلیر که کلیر پاور ټیبل مثال دا مې کلیر که ګوره هغه کالکولیټډ فیلډ د دې نه لرې شو دیش ته باید تاسو متوجه اوسئ ګروپینګ د هر څه مثال کله چې تاسو کلیر آل ووایئ نو دا به ټول د منځه لاړ شي دلته راځو بیرته پرامنس دلته راکاږو او خوشي کوو په دې کې اچو په را کې او ټوټل په ویلو کې اچو مثال د دیز نه اوس راځم بیا په دې باندې رایټ کلیک کوم ورته چې سورت لارجست ټو سمالست دا سلیکټ کوم د دې نه یو چارت جوړوم مثال سلیکشن باید د دیز نه تاسو سلیکټ کوئ داسې په دې شکل سره 15 رام سلیکټ دلته نیسو ورته چې کیپ آن سلیکټډ آیټم په دې شکل سره اوس بیا همدا 15 مو سلیکټ کړه دلته راځم ګوره پایټ 4 دلته هم دی ریکمنډډ 4 دلته هم دی همدا کار تاسو د دیز نم کولی شئ ګوره پایټ 4 د دیز نم کولی شئ او یا راځئ د دیز نه یو چارت اضافه کوئ په دې شکل سره دا چارت موږ اضافه کو اوس دا په خپله د پایټ ټیبل ګوره پایټ 4 ټولز اوس دلته راغی پایټ 4 او که دلته زه کلیک کوم وایي پایټ ټیبل ټولز که دا کلیک کوم وایي پایټ 4 ټولز موږ راځو ورته چې ډیزاین ته راځو په دې کې تاسې مختلف ډیزاینونه غوره کولی شئ د چارت لپاره په دې شکل سره په دې شکل دا اشکال دي مختلف په دې تاسو کولی شئ چې دا کوي که ورته چې سویچ را ټو کالام ګوره دا اوس چې را دا کالام ته واړوه مثال ګوره دا کالام ته شو ګوره چارت تغییر وکړو مثال ګوره مختلف رنګونه شو که دلته تاسو ګوره ډیټا ټول کالام باندې شوه را نه په کالام شوه اوس بیرته وایم چې سویچ ټو را بیرته را ته سویچ شوه مثال په دې شکل شو اوس دا زموږ چارت که د دیز نه ورته یو چې اکسس ویلو اضافه یې کوي لرې کوي مثال په دې شکل سره چارت ټایټل لرې که یې دي مثال ډیټا لیبل سنټر کې دی وي مثال اینډ کې دی وي ان سایډ مثال آوټ سایډ پاس دی په دې شکل سره ډیټا مثال کال آوټ صحیح ده مثال په دې شکل سره دا دغه ورکوي د دیز نه هم تاسو ډیټا ټیبل دا ګوره اضافه کولی شئ ګوره دلته وګورئ ډیټا ټیبل دلته ورته اوس د کی سره لیجند سره دلته بدون د لیجند سره تغییر وګورئ دلته چارت کې تغییر راځي مثال تاسو باید چارت ته وګورئ ګوره دا ګریډ لاینونه ګوره په دې شکل نری اوس په دې شکل شو ګوره دا اوس لوی شو په دې شکل شو دا اشکال وګورئ لیجند کوم ځای ته راولئ ټاپ لیفت باټم مثال ټرند لاین یو خط ټرند لپاره ورکوي مثال په دې شکل دا اشکال ټول وګورئ په دې شکل تاسو بدلولی شئ دا لایاوټ دی لایاوټ کې مثال تاسو ګوره مختلف لایاوټونه انتخابولی شئ دا وګورئ دا لایاوټ په دې شکل لایاوټ په دې شکل لایاوټ هر لایاوټ چې ستاسو خوښي ګوره لیبلینګ هم بعضو کې لیبلینګ دی لیبل هم شته پکې په دې شکل دا لایاوټونه تاسو دلته ورته رنګونه غوره کولی شئ چې کوم رنګ دلته اوس بلو دی مثال دا یو رنګ دی په پای چارت کې که چېرته موږ دا تغییر او تبدیل کولی هم شو چې مثال دا چینج کړو ګوره چینج ټایپ د
د دې نه موږ ورته ویلی شو هر چارت باندې چې کلیک کړو دلته راشو دا موږ ته غټ ښیي چې یعنې داسې به ښیي که دا چارت کلیک کړو موږ ته غټ ښیي چې مثال داسې دغه چارت به لاین چارت ونیسو ګوره دا په دې شکل سره که پای چارت ونیسو مثال په دې شکل سره دا بار چارت په دې شکل سره ګوره داسې به راځي مثال دا چارت ایریا چارت به داسې راځي مثال ایکس وای هر یو چې تاسو ونیسئ سکاټر چارت په هغه شکل به راځي دا مختلف اشکال دي تاسو کولی شئ د دې نه خپل ځان لپاره هغه یو ټایپ غوره کړئ چې کوم ټایپ ستاسو هایستوګرام مثال دا دی واټرفال مثال فونل دا کامبو په دې شکل سره دا اشکال د چارتونو دي خو اوس راځو په دې کې تاسو هر یو چې غوره کوئ او هر یو د خپل اړتیا سره سم تاسو کولی شئ چې کوم یو ستاسو خوښ یې هماغه غوره کړئ زه اوس راځم پای چارت غوره کوم مثال دا پای چارت مې غوره کړ او ورته یم چې اوکې اوس که متوجه شئ دا رنګونه اوس مختلف شو لیجنډ دلته راغی که زه ورته یم د دیز نه راشم ورته یم چې ډیټا لیبل هم ورکړه ګوره دا ډیټا لیبل هم وشو او که ډیټا لیبل نه دلته راشم ورته یم چې کوم سنټر خواته دې خواته بیس فیټ په دې شکل هر شکل چې تاسو غوره کوئ ډیټا لیبل ورکولی شئ دلته لیجنډ ته راځو لیجنډ ګوره اوس په رایټ خوا کې دی ورته یم چې ټاپ پاس خواته راوله باټم لاندې خواته راوله په دې شکل سره جوړ کړه نو دا چار دلته جوړ شو په دې شکل که زه اوس په دې کې یو بل ولایت هم اضافه کړم نو دلته به اتومات اضافه کېږي دا ډاینامیک چارت شو موږ کولی شو چې دا دیز نه لوی کړو داسې په دې شکل سره دا لویوله ورکولی شو نو دا چې موږ څنګه یو چارت په ټیبل کې انسرت کړو اوس وروسته راځو په دې باندې نور هم کار کوو چارت په ټیبل چارت خلاص شوی نه دی ورپسې نور هم شته او راځو کار پې کوو الله تعالی دې وکړي د دې درس څخه تاسو پوره ګټه پورته کړې وي